چې درویش درانی صاحب یو څو شعرونه ورته زمزمه کوم. اجازه صاحب د خپل منزل در انتها پورې راورسېدم، د خپل منزل در انتها پورې راورسېدم، مخکې به چرته ځم در تا پورې راورسېدم. نه د تور اوربل په توره تاریکۍ کې رک شم، نه د تور اوربل په توره تاریکۍ کې رک شم، نه د سپین مخ د رڼا پورې راورسېدم. او زما پښتون غرور به نور څومره په خاورو لوغړی، زما پښتون غرور به نور څومره په خاورو لوغړی، ستا په یارۍ کې در جړا پورې راورسېدم. او ستا د اوربل نه مې نظر د ځنې خال ته راغی، ستا د اوربل نه مې نظر د ځنې خال ته راغی، زه د بلا نه در بلا پورې راورسېدم. یو ځلې بیا ستا د اوربل نه مې نظر د ځنې خال ته راغی، زه د بلا نه در بلا پورې راورسېدم. یو ځلې بیا د اماراتو پښتو ادبي ټولنې ته مبارکي ورکوم. اجاز صاحب کتاب په داسې وخت کې چاپ کړ چې ویښتې سپین شوي دي، خو کار یې په دې 30-35 کاله کې په متحده عرب اماراتو کې د خپلې ژبې لپاره ډېر لوی کړی دی. او په هر پښتون دا فرض ده چې د خپلې مورنۍ ژبې لپاره کار وکړي. څنګه چې په یو پښتون د خپلې مور د پړونو عزت فرض دی، داسې پرې د خپلې ژبې او د خپل کلتور پالنه او روزنه هم فرض ده. دې خبرو سره زه اجازه غواړم. ډېره مننه.